نننے زمن سبق سورة النساء سلورم سپارہ آیت نمبر 15 خوانوالی تر آیت نمبر 18 پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. او آغا زنانا چرات للیوکڑل بے حیایتا دخذستا سنا نو گواہان مقرر کئی پدائی باند سلور استاسنا. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ. پس کدئی گوایو کلا نو بن کئی دی لرا پکورونو کی تردی پوری چمڑی کی دی لرا مرگ. او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اگرزئی اللہ دی لرا لارا حکم د قاضی. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما اواغدوا لکان چرات لو یوکڑل ستاسونا دی بی حیایتا نو سزا ورکی دیتا. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. پس کتوبو یستا دی دوارو او درست کا عمل خپل نو مخواړوی د سزا د دې دواړو نه. ان الله كان توابا رحيما. یقینا اللہ دے توبہ قبل ان کے مہربان. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. یقینا قبلول د توبې په الله د پار داغ کسانو دی چې عمل کوي بد پنا پویا سرا ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. بیا توبه باسی نزدینا مرگ نمخ کے نو دا کسان مہربانی بہو کی اللہ پدئی باندی او دے اللہ پوا حکمت والا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات. او نشتے توبہ قبلول پا اللہ د پار داغ کسانو چی عملونا کئی بدو. حتى إذا
حضر احدهم الموت تردی کله چې حاضر شي یو د دیتا علامات د مرګ قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار وای دې یقینا ز توبه وباسمس او نه قبلېږي توبه داغ کسانو چمړېږي او دیوي او وی دی کافران أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما دغه کسان تیار کړی دی مونږ دی لره عذاب دردناک